ځکه چې د یو بل متاثره کوي او سیاست که له دینه متاثره شي خو دوره خبر نه د روزماني مسایلو کې که تاوان وکړو کړی به مي عاده کوی یې موږ تاسې ټول، لیکن دین چې متاثره شي دین خو بیا ډېر لوړ ارزښت دی موږ تاسې ټولو لپاره. موږ مسلمانان یو او هرې ټولنې ته خپل دین ډېر لوړ ارزښت دی. په هغې کې ګوتې مال کېدل د هغه فتواګانې د سیاست او د سیاسي حاکمیتونو تر تاثیر لاندې راتلل دا خو د دین لپاره اصلا آسماني ادیان ټول همدغه شي نه فاسد شوي دي. تاسې په قرآن کریم کې د یهودیت د سرنوشت په اړه وګورئ، د عیسویت د سرنوشت په اړه وګورئ. دوی ټول دغو ملایانو او دغو پیرانو چې دوی د حلالولو حرامولو چاره په خپل لاس کې اخیستې همدغو تباه کړي دي. یعنې پخواني ادیان ټول خپلو مذهبي پادریانو مذهبي پاپانو دې خلکو تباه کړي او خراب کړي دي. او د اسلام دین هم چې فاسدېږي همدوی فاسدېږي. د زموږ د ائمو په سیرت کې تاسو ټولو ته معلومه ده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په خپله د قضا د مسند د نه قبلولو له امله تعقیب سو، شکنجه سو، بالاخره شهید سو. امام مالک صاحب په همداسې یعنې اکثر علماو کوشش کوو چې د واک له دستګاه ځان لرې وساتي او دا کار یې ځکه کوو چې له سیاست سره نږدې شو. بیا خو به نو مجبور یې هغه شیخ عبدالسمیع په نامه باندې یو شیخ دی د څه وخت مخکې د دوی خلاف خبره کړې وه، هغه دا خبره کوي وایي که زه اوس په کومه اداره کې ناست وای بیا مې دا فتوا نه در کولی. د پاکستان د جنګ په باره کې وایي چې دا لمونځ چې ده دلته هم فرض هلته هم فرض ده، نو ټول احکام د دین چې دي دا هر چېرته فرض دي. نو وایي زه دا خبره ځکه درته کوم چې زه په حکومت کې وظیفه نه لرم. یو سړی چې وظیفه واخلي بیا دا خبره نشي درته کولی. هدف دا ده چې کله چې د هغه طبقه په واک کې راسي د دې نه خامخا دین متاثره کېږي او دې تاوان ټول هغه ته رسېږي. یعنې د دین متاثره کېدل له اړخه دغه حالت یې فتنې حالت ویل کېږي. خلک په دین باندې بې باوره کېږي چې خلک یې وګوري چې ولا دا فتواګانې خو دا د ملایانو په لاس کې دي. بله ورځ ترهګر چې و هغه مجاهدین ورڼو، نن بیا بیرته هغوی ته په کاغذ باندې ته ترهګر لیکې. بله ورځ د بهرني ترهګر دلته راتګ شي دا هجرت و دا فرض عمل و، نن بیا ته دلته په خپله اعلان کوې زه دلته بهرنی نه پرېږدم. بله ورځ دې بوتان الوزول په بمونو باندې، نن دې خپل حیات ورته مقرر کړی ده. د بامیانو د بوتانو روزمره ترمیم روان ده او په هغه سایډ کې د کار روان کړی ده. دا ټول مسایل دي. بله ورځ دې وروره خلکو ته په موټرو کې د کمپیوټر سکرین و له یو چا سره ورمات کړی وای دا تلویزیون دې چېرته روان کړی. په هغه بله دوره کې موږ یو ملګری و ډاکټر و کمپیوټر سکرین را بار کړی و په هغه کې ورمات کړی و چې دا تلویزیون دې چېرته بار کړی ده. نن په خپله په همغه تلویزیونونو کې چې تاسې حرام بلل تر ټولو ډېر د خپلې مشاهدې تاسې ښکاروئ. بله ورځ پتلون خو څه کوې چې لوڅ سر به په افغانستان کې څوک نه سوی ګرځېدی. د مولوي ترابي په نامه یو ګوډ یې درلود. د خلکو په سرونو کې به یې په لاره د تورخم په لاره کې به ولاړو په دې هغه کې په سر کې به یې د مسافر په ویښتانو کې اوس هم شته د حوادثو هغه کړی دی رئیس کړی دی که وزیر کړی دی. او دا اوس چې دي بیا دوی دغه د حقانیانو خو نیمې ګیرې چې سره والي هغه کړي وړې کړي دي دا نورې بیا ورته لګیا دي پتلونونه یې سره اغوستي. دغه د پتلون خو دوی د کفر مشابهات پالو په تېره دوره کې. نو هدف مې دا دی چې ورور او د سپورت په اړه د نور ټولو مسایلو په اړه نو خلک چې دا وګوري چې دا یو دین وروره په دوه دورو کې دومره د املا د لاسوهنې تابع ده. نو عام خلکو بیا په دې نه پوهېږي. هغه وایي چې والله دا کیسه ټوله دوی را شروع کړې ده. نو هسې په خدای پاک پورې تړي. دا خو هلته سړي خلک ورته ناست ورور چې حرامولې حلالوي یو شی حلالوي او چې حراموي نو دا بیا د خدای دین له کومه سو. نو هدف مې په دې کې دا ده چې دین له دغه سیاست زدایي اول دین متاثره کېږي او دوم بیا ټولنه متاثره کېږي. او د ټولنې متاثر کېدو خوا د تاسې په خپله پوهېږئ چې ټولنه کوم ځای ته ورسوله له کوم ځای ته را د دې حبیبي قضیې ته چې بیرته ولاړ سو ننګیال صاحب